عربستان ذات دی د چارباغ تحصیل عہدیداران و مشر گوارلی سے د سعودی عربستان سالار اعلیٰ سے اجر علی بادر سے چارباغ تحصیل سالار بلکې د سوات دلی سالار د خدای خدمتګار تنظیم عمران علي صاحب انجینیر سلیم صاحب ډېره مننه کوم تاسو د ځای کې دا غونډه او تاسو دا خدمت او تاسو دا مینه او میلمستیا او دلته انعام صاحب د سعودي عربستان صدر نور ملګري جان صاحب او افتخار شاه صاحب کابل نه راغلي دي دلته نور ملګري چې څومره ناست دي د چا نوم که وانخیستی شي نو داسې تصور مه کوئ چې تاسو رانه هېر دي ټول راته یاد دي شکر دی او لکه مونږ د یو وطن خلک یو نو بس لکه یو بل سره مو ډېره مینه ده په خصوصي توګه چې کوم ځوانان دلته راغلي دي زما نه ډېر کشران دي او زما همزولي مشران چې دلته څومره ناست دي زما نه چې کوم مشران دي هغه ټولو ته ښه راغلاست وایم په خیر راغئ ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ اباد اوسئ زه به کوشش کوم چې خبره لږ تفصیل سره مونږ اکثر دا تجربه وشوه چې کله نیمګړې خبره پاتې شي بیا نیمګړې کیسه پاتې شي د کیسه نیمګړې لاړې شي بیا نیمګړې کیسه چې لاړې شي نو هغه کله ناکله د فایدې یا د ګټې په ځای نقصان وکړي نو لږ به د صبر او تحمل نه کار لو دا خو ته بجلي لاړه نو زه محسوسوم چې تاسو ته لږ داسې دی موسم مسله راپېښه شوه که نه مونږ دپاره خو د پیښور او د بډبیرې کیسه چې راوالې که نه مونږ دپاره خو دا ایر کنډیشن دی مونږ خو شکر دی ایر کنډیشن کې ناست یو که نه او تاسو د خپل ځان خیر دی لږ صبر وکړئ لږ داسې دا مزه والئ که نه چې په دې ګرمۍ کې پیښور څه حال کړي بس دغه مزه هم لږ والئ لږ ساعت ما بله ورځ پاڼې کې هم دا خبره وکړه ما د پکې مکې لږ بند کړي چې د پیښور لږه مزه خو والئ که نه داسې په ټول عمر په دغه کې نه شي تېرېدی که نه زه به په درې څلور کچه یا د درې څلور پیمانو باندې دا خبره کوم لومبۍ خبره به دا کولو کوشش کومه چې د پښتونخوا په خصوصي توګه چې مونږ د خیبر پښتونخوا خبره کوو پښتونخوا چې کوم مونږ وایو نو دا خو ډېر لوی وطن دی بیخي ډېر لوی وطن دی خو زه به د پښتونخوا د هغه حصې خبره کومه کوم چې د پاکستان د عین تر مخه په پاکستان کې د پاکستان ریاست کې ده ګنیا خو د احمدشاه بابا خبره چې د ډیلي ته خیروم چې رایاد شي زما د خپلې پښتونخوا د غره سرونه یا خوشحال بابا چې وایي که نه چې درست پښتون له کندهاره تر ټکه سره یو د ننګ په کار پټو اشکار نو پښتونخوا خو ډېر لوی وطن دی خو که زه د پښتونخوا په داسې شکل کې والمه چې د باجوړ نه تر چمنه پورې یا د چترال نه تر چمنه پورې او داسې شکل کې والمه چې لکه د اټک نه والی یا د خیرآباد نواله یا د اټک نواله تر خیبره پورې که داسې شکل کې والمه دا پښتونخوا نو په دې کې به د وسیلو ذکر کوو چې دې کې وسیلې څه دي موږ ته خدای څومره وسیلې راکړي دي او په کوم شکل کې راکړي دي بیا به دا ذکر کوو چې دې وسیلو نه موږ څنګه ګټه پورته کولی شو کوم شکل کې ګټه پورته کولی شو بیا به دا ذکر کوو چې دې وسیلو نه د ګټه د نه پورته کېدو وجې څه دي لکه ولې د ګټه نه پورته کېږي او بیا به دا ذکر کوو چې د ګټې پورته کولو لپاره پکار څه نو دا درې څلور خبرې به کومه کېدی شي خبره لږ اوږده شي ځای په ځای مثالونو سره خو بیا زه تاسو ته خواست کوم چې لږ صبر او تحمل نه به کارلو په دې منځ کې تاسو ګڼئ چې ګینې خبره ډېره اوږده شوه او بس ختمول پکار دي نو بېشکه اشاره راته کوئ نو لکه زه به بیا خبره راغونډوم باچا خان یو پیره چا دې تپوس وکړو بلکې په خبره کې په تقریر کې دا خبره کوله زما اواز تاسو ټولو ته در رسي که نه هغه ځوانانو ته در رسي چې اواز در رسي باچا خان یو پیره یو جلسه کې د یو تنظیمي جلسې ته لاړو زما خیال مشنغر کې نو هغه ته ورته چا ویلي وو چې ته دا ووایې چې دا خدای خدمتګار تنظیم ولې جوړ شوی لکه خدای خدمتګار تحریک تا ولې اعلان کړی یا تاسو ته ملګرو د خدای خدمتګار تحریک ولې شروع کړی دی نو هغه د دې تشریح کوله هغه پښتون کې بیا چاپ هم شو د تقریر هغه پښتون کې مضمون شکل کې چاپ شو ای کوم به خبره دا کړې ده وایي چې د ټول دنیا کې مختلفو قامونو ته خدای پاک وسیلې ورکړي نو هغه قامونه د هغه وسیلو نه ګټه پورته کوي او د خپل بچو او د خپل قام او د خپل قام د خلکو ژوند پې ښایسته کوي نو مونږ غواړو دا چې د پښتون قام ته خپلې وسیلې د پښتون قام ته خو خدای ډېرې زیاتې وسیلې ورکړي دي بیا پښتون قام ولې غریب دی ولې بېروزګاره دی ولې د افلاس ښکار دی ولې د بیمارو ښکار دی
ولې بې اختیاره دی، ولې بې وزله دی، ولې بې څوکه دی، ولې غریب دی، ولې بې سهاره دی. وجه څه ده لکه دا ولې دومره د نورو کامونو سره ولې سیال نه دی؟ نو مونږه باچا خان وایي چې مونږه دا کوشش کوو یا مونږه دا مبارزه او جدوجهد کوو چې دا پښتون قام نورو قامونو سره سیال شي د خپل وسیلو چې کوم خدای دی له ورکړي دي د هغې د استعمال په ذریعه. هغه وسیلې معلومې په کوم شکل کې دي؟ د سوات سیند ذکر وکړه انجینر صاحب، د سوات سیند سره سره پښتونخوا کې دا کوم پښتونخوا ذکر ما وکړه چې د غټې پښتونخوا کې خو بیا ډېر زیات دي، خو لا کومې پښتونخوا ذکر چې ما وکړه چې هغې ته زه خپل دا خبره محدودومه، نو د هغې کې 3 غټ سیندونه به هغه 3 واړه غټ سیندونه د پاکستان ته د پاکستان ریاست ته 80% اوبه دا نور 30% بیا د نورو ځایونو نه لږې لږې اوبه راځي، یو ځای نه یو واله راغلی، بل ځای نه یو واله راغلی، بل ځای نه یو څه راغلی دي. 30% اوبه د سوات سیند. نو په سوات سیند کې به تاسو موږ د دل ملګري ما پرون هم دا خبره کوله، دل ملګري بیا ګیله کوي تاسو پنجکوړه پکې نه یادوئ او تاسو د چترال سیند پکې نه یادوئ. نو پنجکوړه هم پکې ووایي او د چترال سیند وایي، خو دا د سوات سیند ته چونکې راپروځي نو ځکه دې ته موږ د سوات سیند وایو. د واړه واړه سیندونه درال سیند هم ورته ویلی شي، خو دا واړه واړه سیندونه ټول بیا د سوات سیند ته تاسو له خدای پاک داسې د باچا خان په خبره په اصطلاح چې تاسو خدای پاک دومره خوش قسمت پیدا کړي چې ستاسو په دې وطن کې دا سیند بهیږي، راوتی هم د دې ځای نه بهیږي هم په دې ځای نه، ځکه دې ته د سوات سیند. نو د سوات سیند او د دې نوم هم دا و د اوبو وطن. سوات که تاسو ته یاد شي د ګنداره په وخت کې د بودا په وخت کې د دې نوم و سواستیکا، سواستو وي دریاب ته سیند ته اوبو ته، او سواستیکا د اوبو وطن. نو دا د اوبو وطن په نوم یاد دي. سموده کې ځینې چې د پېښور نوم ګنداره و د ګلونو وطن، دغه شان د دې نوم سواستیکا د اوبو وطن. نو دا د سوات سیند دا بیخي داسې دی که نه چې په دې کې دومره ډېر اوبه بهیږي چې تاسو ورته تصور کولی شي چې په هغه د کیوسک په حساب یې تصور کوئ. زما خیال دی چې په دې ټول وطن کې تر ټولو غټ سیند د سوات سیند، یعنې د کیوسک په حساب یې کوئ نو هغه ټکنیکالټي باندې م تنګوم نه، تکنیکیت باندې م تنګوم نه، خو تر ټولو غټ سیند دا دی. دویم غټ سیند چې د کونړ نه راځي، کونړ نه افغانستان چې د کونړ نه راځي او بیا په داسې د پوره لارې ګودر راځي، بیا په ټول په پښتونخوا کې بهیږي. هغې ته موږ د کابل سیند وایو. تاسو چې پېښور ته ځئ چې کوم غټ زیاتې اوبه پکې بهیږي او هغه دغه نه تېرېږي، دا د کابل سیند دی. دویم د کابل سیند دی. او بیا دا دواړه سیندونه چې کوم ځای کې پښتونخوا کې راپروځي سوابی کې اباسین ته، نو اباسین بیا د دې ملک تر ټولو غټ سیند دی. دا 3 واړه سیندونه دا پښتونخوا کې بهیږي. د یو فارمولې مطابق 1991 کې چې کومه فارموله د پاکستان ریاست جوړه کړې وه، دغه فارمولې مطابق پښتونخوا ته په دې ټولو اوبو کې 18 میلیونه ایکړه اوبه ورکړل شوي، خو د تیر شوي 22 کالو نه پښتونخوا صرف 14 لکه میلیونه ایکړ اوبه استعمالوي، یعنې 1500 میلیونه ایکړه اوبه دا پنجاب ته مختلفو شکلونو کې دي. هم د دې فارمولې مطابق باید چې په کوم په د دې فارمولې مطابق چې کوم منصوبې په سند کې او کوم منصوبې په پنجاب کې او منصوبې پوره شوي، زمونږ چې کوم منصوبه وه هغه وه چې په چشمه کې د دې سیند باندې چشمه یو ځای دی دې خان سره نږدې، چشمه کې د دې نه یو نیر اوچت شي، یو نیر بره لاړ شي او په دې باندې د ټانک میري، د ډیخان میري، د کرک میري او د بنو میري، د کرک میري، ډیخان میري، ټانک میري او د بنو میري آبادي شي. او چې دا آبادي شي د دې آبادۍ په بنیاد په دومره غله کېږي، دومره غنم، دومره جوار، دومره ګنې، دومره ګوړه، دومره غله به کېږي چې یوازې دا نه چې د ټول پاکستان ضرورت به پوره کړي، دا سنټرل ایشیا ته مونږه برآمد کولی شو، استولی شو او په هغې بزنس کولی شو. نو دا منصوبه پاتې ده، باید چې دا منصوبه پوره شي. زه په دې راځم هلک سات کې. نو دا د اوبو خبره شوه. دویمه خبره تاسو وایئ د جنوب کې پښتونخوا کې په جنوب کې خدای پاک د تیلو کوي، تیل را پیدا کړي دي، تیلو کوي دي او د ګیس کوي دي.
تیل ما پرون خبره کوله چې ټول پاکستان کې څومره پټرول پیدا کیږي څومره تیل پیدا کیږي خام تیل پیدا کیږي هغه 70,000 بیرله روزانه دي ټول پاکستان کې 70,000 بیرله تیل روزانه پیدا کیږي په دې 70,000 کې بیرله تیلو کې پښتونخوا کې 55,000 بیرله تیل روزانه پیدا کیږي 55,000 بیرله تیل پښتونخوا کې روزانه پیدا کیږي زما خیال دی چې د ټولې پښتونخوا ضرورت به 100,000 بیرله تیل وي دا نور ټول بیرله تیل دا مرکز ته ځي او هغه مرکز استعمالوي د هغې موږ سره رایلټي منلې ده خو په هغې هم راځم چې هغه رایلټي سره هغې څه چل کېږي او په کوم شکل کېږي بیا هلته خدای پاک هم د جنوبي ضلعو کې خدای پاک د ګیس کوی را پیدا کړي 500 میلیونه مکعبه ګیس پښتونخوا کې روزانه پیدا کېږي 500 میلیونه مکعبه ګیس پښتونخوا کې روزانه پیدا کیږي د ټولې پښتونخوا د ګیس ضرورت څه دی د کورونو د کارخانو د دې نغارو د تنورونو د هر څه ضرورت څه دی څومره دی 3.5 میلیونه مکعبه دا 1.5 میلیونه مکعبه ګیس لکه دا 3.5 خو نه ملاویږي دا 1.5 مونږ ورکولی هم شو که دا 3.5 مونږ ته راکړي زمونږ ټول ضرورت پوره کېږي خو نغري ساړه دي لارې ګودرې غیر آبادې دي کارخانې بند دي میلونه بند دي په دې راځم چې د میلونو څه صورتحال شي بیا تاسو دې ته کتلی شئ دې ته وګورئ چې پښتونخوا کې د یو چې تانبه را پیدا شوې ده دلته پښتونخوا کې د ډېر وخت نه او دا د ګیس خبرې چې مو وکړه نور ریزروایر چې څومره ذخیرې دي د ګیس ذخیرې چې څومره دي که نه د هغې 10 خربه میلیونه مکعبه ګیس پښتونخوا کې خربه ټریلیون لکه دا دومره ګیس دی چې د ټول ریجن ضرورت پوره کولی شي د ټولې سیمې ضرورت پوره د ټولې علاقې ضرورت پوره کولی شي بیا دې ته تاسو راشئ څنګه چې دوی وایي چې تانبه نو د تانبه ډېر وخت نه د ټریلیونز د خربونو روپو تانبه ټنه د خربونو ټنه تانبه په جنوبي ضلعو کې وزیرستان کې په جنوبي وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې اورکزو کې خیبر کې او کوربه کې پرته ده ودي دروباسي په دغه نه دی باجوړ او د مومندو د غرونو نه چې کوم کرومایټ او نفرایټ راوځي د هغې د یو ټرک قیمت د 4 کروړو نه واله تر 8 کروړو پورې د یو ټرک او روزانه دې په سونو ټرکونه دي او ټرکونه روان دي بیا چې مومند کې مونږ وایي چې کم از کم دې تپوس وکړو چې ټرکونه چېرته روان دي دا لیزې چاله ورکړی دی کوم شکل کې دی دا د خلکو ته څه ګټه رسېدلې کوم شکل کې رسېدلې ده ځنګلونه تاسو وګورئ په دې پاکستان کې چې څومره ځنګلونه دي په دې ټول ملک کې چې څومره ځنګلونه دي د هغه ټولو ځنګلونو 25% برخه پښتونخوا کې دا نور ټول په دې ټول صوبو کې خواري دي 25% صرف 25% صرف پښتونخوا کې دا 25% ډېر شی ځنګلونه دي اگر چې په هغې باندې کله نه کله اور ولګوي که نه چې تاسو ځنګلونه کوم چې درکې د لوی سوځو که نه نو د دغه نه راواله د دې خان د شیراني علاقې راواله تر سواته پورې ټول اور شي تاسو به کتلي اورونه یو څو کاله مخکې په اورونه لګېدلي وو نو دا اورونه خاص نه لګي که نه څوک تیلی ورته کوي نو لګي که نه نو که دوی وایي چې دا حادثاتي طور شوي دي او څه چل شوی دی او څه چل شوی دی نو ما چې د دې حادثې هم څوک ذموار پوهي که نه نو هغه ذموار به رالو لټوي نو ذموار راله نه لټوي خو بهرحال دا سوځوي تاسو وګورئ کولا د پېښور خواوشا چې کوم علاقې دي زما کلي سره نږدې تر ادمخیل باجوړ مومند تر هرنایي پورې لاړ شي دي پښتونخوا وطن کې دومره د کویلې دومره لوی ذخیرې دي چې را روان سوونو کالو هغه ذخیرې نشي ختمېدلی دومره ډېرې ذخیرې دي نو تاسو وګورئ اوبه ځنګلونه معدنیات دلته به تاسو ته یاد شي یو غر و د زمرودو غر هر څه شو هغه ځان نه لږ تپوس به کور غواړي که نه چې هغه څه شو چا وخوړو کوم ځای ته لاړو زمرود داسې دي لکه سره زر نو هغه زمرود غر اخره کې خساره کې شو پلیز کې خساره کې شو دا داسې شو چې د سرو زرو غر خساره کوي د سرو زرو غر چېرته په دې وطن کې خساره کړي که یو د زمرودو غر چېرته په یو وطن کې وی که نه نو هغې به وایي چې بس لکه موږ دپاره دا کافي ده نور هېڅ چل ضرورت نشته دا د زمرودو غر کافي دی نو زمرودو غر خو تاسو ولید چې هغې سره څه چلو شو خو بهرحال د زمرود دلته پریشس سټونز قیمتي کاڼي دا قیمتي کاڼي ملکنډ ډویژن کې او نیمې ضلعو کې دومره لوی تعداد کې دي دومره لوی تعداد کې چې تاسو یې تصور نشئ کولی
دلته د پښتونخوا په وسیلو کې باغونه دي، میوې دي، د سوات شلتالان، د دیر مالټا، د پلی مالټا، د نوخار مالټا، د وزیرستان او د سوات مڼه، دا په دې ټول پاکستان کې په بل ځای کې دومره ښکلې او دومره مزېدار او دومره خوندور رس نه ملوي. دا هم د دې ډېره غټه وسیله ده. خو تر ټولو غټه وسیله چې د وطن کومه ده، هغه دا ځوانان دي، هغه دا خلک دي، هغه دا مشران دي، هغه دا ځوانان دي. دا خلک د دې غټه وسیله ده. په پښتونخوا کې 4.5 کروړه خلک آباد دي. 4.5 کروړه خلک په نور دنیا کې، په یورپ کې 15 ملکونه دي. داسې د 15 ملکونو خلک آباد دي. او د 15 ملکونو دا خلک د داسې زبردست ژبې لري، زبردست علاقې لري، زبردست کروړه لري، زبردست هنرونه لري، د سپلو هنر لري، د کپړې جوړولو هنر لري، د پټای جوړولو هنر لري، د ګلکارۍ هنر لري، د زمیندارۍ هنر لري، د لوارۍ هنر لري، د ترکاڼۍ هنر لري. دا ټول هنرونه دي. دا هم د دې پښتونخوا وسیلې دي. زما به خواست دی که لږ ساعت له مونږ لږ دمه کښېنو نو بیا به مونږ خبره کولی شي. عمران علي صاحب، زما دا خواست دی که چې مونږ داسې ارتکاز سره وشي نو لکه زیاته فایده به ورسېږي. بس چې کوم ملګري راځي او غاړې ته به کښېني، خدای مو خوشحاله کړه او باد اوسئ، خدای مو خوشحاله لره. دا د پښتونخوا په لنډو ټکو کې وسیلې دي چې دا تاسو ورته تصور کولی شئ چې که د اوبو حساب یې وکړئ، که د معدنیاتو حساب یې وکړئ، که د کویلي حساب یې وکړئ، که د ځنګلونو حساب یې وکړئ، که د ځوانانو حساب یې وکړئ، دا د کربونو نه، دا د کربونو حساب کتاب دی. یو بله ډېره غټه وسیله ده. پښتونخوا د مغرب غاړې ته چې ځي، د مغرب په غاړه چې ځي، پښتونخوا سنټرل ایشیا سره تړلې ده، افغانستان په لاره سنټرل ایشیا سره تړلې ده. دا غټه لاره ده. او تاریخي طور د مغرب نه چې کوم کامونه راکوز شوي دي نو هغه هم په دې لاره د پښتونخوا په دې لاره راغلي دي، او د شرق نه چې کوم کامونه برختل نو هغه هم د پښتونخوا په دې لاره تللي دي. دا پښتونخوا بنیادي توګه باندې د جنوبي ایشیا او د مرکزي ایشیا ترمنځ پل دی. نو د مرکزي ایشیا سره بیا تړلې دی یورپ، نو روس، نو چین، نو ترکیه، نو میډل ایسټ. که تاسو یې شي پخوا به خلک د ایران په لاره حج ته تلل. اوس هم ډېره پخوا به خلکو دا خبره کوله چې چونکې پښتونخوا د سمندر نه لرې نو دا ډېره زیاته معذوري ده. اوس هغه معذوري راته خدای پاک ډېر لوی قیمتي شی ګڼلی، ځکه چې سمندري لارې ډېرې زیاتې ګرانې شوې، هوایي لارې ډېرې زیاتې ګرانې شوې. د خشکۍ چې کومې لارې دي دا پښتونخوا تاسو افغانستان په لاره، بدخشان یو غاړې ته، بلې غاړې ته هرات په لاره، بلې غاړې ته عمده د کندوز په لاره، تاسو یو غاړې ته د چین ته تللی شئ، بلې غاړې ته تاسو روس ته تللی شئ، بلې غاړې ته تاسو د میډل ایسټ په لاره ترکیې ته تللی شئ، د ترکیې نه اټلي ته تللی شئ، د اټلي نه فرانس ته تللی شئ، د یورپ ته هم تللی شئ، روس ته هم تللی شئ، مشرقي یورپ ته هم تللی شئ، میډل ایسټ ته هم تللی شئ، او ترکیې ته هم ډېر په اسانه تللی راتللی شئ. دا لارې د بل وطن نه دي ستاسو، دا د دې وطن ملکیت دی. په دې وطن، په دې د پښتونخوا چا باچا خان نه چا تپوس وکړو چې وجه څه ده چې دا پښتونخوا زیات طور د عدم استحکام ښکاري، زیاته داسې اړې ګړۍ پکې دا ولې ده؟ نو هغه به ورته وایي چې پښتونخوا د خپلې جغرافیې قیدي شوی دی. دا جغرافیه دومره ښکلې ده چې څوک راځي په دې ټاپو قبضه کوي نه، د غټ غر باندې دا تاسو به د جنګ کې لیدلي، خدای در باندې بیا دا جنګ رانهولي، موږ ټولې خدای وساتي. د خلکو به کوشش کولو، دواړو غاړو خلکو چې په ظاهره کوم جنګ کولو خپلو کې سره ترمنځ که نه، په ظاهره هغه په ظاهره چې کوم جنګ، دواړو به کوشش کولو چې غټه سکون شي. دا پښتونخوا داسې غټه سوکه ده لکه، نو په دې باندې هر څوک چونکې قبضه کول غواړي دا چې دلته کوم قانون اوسېږي، هغه قانون یې داړي ګډي ښکاري، هغې ته لارې ګودرې اساني. نو دا لاره ګودره د پښتونخوا تر ټولو غټه وسیله ده چې دا مونږه تړي تر دې یورپ ته، میډل ایسټ ته، سنټرل ایشیا ته. اوس دویمه خبره چې کوم ما په کوم لیول کوله چې دې نه مونږ څه ترلاسه کولی شو، د دې نه ګټې څنګه وشي، پښتونخوا دې څنګه ګټې وشي. په نورو ټولو ملکونو کې، په ټوله دنیا کې چې دا څومره وسیلې ما یادې کړي، دې کې یو وسیله موجود وي، او که نه وي موجود، یو بله وسیله ازي مې خیال ته راغی، یو بله وسیله، چونکې د نور ملکونو سوچ راغی نو یو بله وسیله مې ذهن ته راغی. او بله وسیله دا ده
چې تاسو ما ته وښایي په دې ټول پاکستان کې د کوم ځای ته چې خلک سیالګرۍ ته ځي سیالګرۍ له ځي دغه سیالګرۍ ځایونه تر ټولو زیات کوم ځای کې دي نو دا ټولو زیات دا ملکنډ ویژن دی نو دا سوات دی نو دا دیر دی نو دا کمراټ دی نو دا کالام دی نو دا ملمجبه ده نو دا هر ځای کې چې په سوات کې کېنې نو سیالګري ده پکنیک دی هر ځای کې چې په دیر کې کېنې نو سیالګري ده پکنیک دی هر ځای کې چې په شانګله کې کېنې نو سیالګري ده پکنیک دی هر ځای کې چې په تیرا ته وخیږي دومره ښکلی وطن دی پېښور نه صرف نیمه ګنټې مزل دی دومره ښکلی وطن دی چې سړی حیران شي چې پېښور سره بیخي خوا کې بره چې وخیږي څنګه بره وخیږي تیرا ده او تیرا یو غاړې ته خیبر دی بلې غاړې ته ورکځی دی او تیرا کې دومره ښکلی موسم تاسو د سوات سره موږ بلد یو ظاهره خبره ده که نه تیرا سره زیات بلد یو نو تیرا لارې ګودرې دومره روانې کړي دي چې نیمه ګنټې مزل کې دی خو د پېښور خلک سوات ته په اسان راتلی شي تیرا ته په ډېره ګرانه دي مشکلې سره ځي دا اندازه نو سیالګري نو د کوربه که تاسو کوربه کې پاړه چنار لیدلی وي د ملګرو پاړه چنار داسې دغه وي ټمپریچر وي داسې درجه حرارت وي چې موږ به یو هفته پکې یو کال هسې خو تګ راتګ وي خو یو کال پکې یو هفته کې موږ په داسې نومبر او که خدای خبر اکتوبر تللي نو ټمپریچر لکه درجه حرارت ماینس کې چلېدو که نه منفي کې وو نو هغلته به صابون زګ نه کولو زګ صابون باندې لاس وینځلو صابون به زګ نه کولو اوبه دومره یخې وي صابون به زګ نه کولو نو موږ واپس چې کله ماته یاد شي موږ چې واپس هغه ته ورسېدو ټل په لاره ځي که نه ټل ته د هنګو بیا تحصیل دی ټل نو ټل ته چې ورسېدو نو هلته مې یو ملګري سره شپه وه نو بل ملګري چې کوم ما سره تللی و نو هغه ته مې چې څنګه حال دی د اوبو څه صورت حال دی که نه ځکه چې هلته خو اوبو ګیلاس وایي چې اوبو څه صورت حال دی هغه ما ته وایي سر وایي زګ کوي صابون زګ کوي وایي خوشحالی نه وایي ډېر خوشحاله خوشحاله صابون زګ کوي دغه ورمانه اوس هم نېرېږي دومره ښکلی ځای دی دومره ښکلی وطن دی تاسو د جنوبي وزیرستان د وانې نه چې تاسو میرانشاه ته ځئ که نه په لاره باندې د شوال د رزمک دا درې چې دي دا دومره ښکلې مزېدارې درې دي چې سړی وایي ګنې چې دا نه هغه چې بیخي په چا قدم نه ایښی دومره ښکلې ښکلې درې ته وایي ګنې په پینټینګ چا جوړې کړي دي بالکل ته وایي که چا پنسل راغلی او په پینټینګ یې وله رنګ منګ ورکړی دی نو سیالګري ډېره لویه وسیله ده دا زما خیال دی چې په دې یورپ کې بعضې ملکونه داسې دي چې د هغې نوره یو وسیله نشته سوای د سیالګرۍ نه او په سیالګرۍ هغې خپل اعلی ترین معیشت چې هغې کې بلا ډېرې پیسې هغې را جمع کوي که نه چې ته ورته جي ډي پي او ریزرز وایي که نه هغه ټولې پانګې هغه د سیالګرۍ نه را جمع کوي خو سیالګري ماله کېدی شي چې امن وي سیالګري خو هله ممکنه ده چې امن نو خو امن بیا دلته مالته وایي که نه چې څه خلک داسې وي که نه باچا خان به وایي چې پښتونخوا د خپلې جغرافیې قیدي شوې ده که نه نو خو دلته څه خلک داسې دي چې په دې وسیلو باندې قبضې کول لپاره دا ضروري ګڼي چې هغلته د امن نه مونږ ته ګټې څه پورته کولی شو دې پښتونخوا وطن کې دا څومره وسیلې دي دې نه ګټې څه پورته کولی دې معدنیاتو چې کوم معدنیات ما یاد کړه دې معدنیاتو تا پروسیسنګ پلانټس مونږ په هر تحصیل کې او په هر کلي کې لګولی خو پروسیسنګ پلانټس مونږ هله لګولی شو چې مونږ سره توانایي نو توانایي د څه نه پیدا کېږي د بجلی نه پیدا کېږي نو د کولې نه پیدا کېږي نو د ګیس نه پیدا کېږي دا ټول پښتونخوا کې شته 7,000 میګاواټه بجلي پښتونخوا پیدا کوي نور 50,000 میګاواټه بجلي سمدستي د سیند باندې سوات سیند څومره پنجکوړه ما یاده که درال مې یاد کړه په دې باندې سمدستي د وربینک رپورټ دی سمدستي به 50,000 میګاواټه بجلي پیدا کېدی شي موږ خپل حکومت کې د دې 2008 نه والا 2013 پورې فیزیبلی ریپورټ هم تیار کړی خو بیا ظاهره خبره چې حکومت ختم شو څه منصوبې شروع شوې وي هغه منصوبې چې کومې نږدې وي هغې باندې دوی تختې ولګولو چې کومې ډېرې لرې وي که نه هغې باندې دغه کېده نو هغه یې پرېښودم دغه شان نو دا به سمدستي باره شروع کړو چې دې ته راځم چې دې لپاره به څه کول پکار وي نو مونږ پروسیسنګ پلانټس لګولی شو پروسیسنګ پلانټ لپاره انرژي پکار ده توانایي پکار ده د هغه توانایي ټولې ذریعې پښتونخوا کې موجود دي که مونږ په هر کلي کې دا پروسیسنګ پلانټس ولګول انجینر صاحب تاسو یقین وکړئ چې د دې کلي د دې ټولو کلو یوازې چارباغ نه د دې ټولو کلو خلک د دې ټولو کلو کې به د کارخانې دا خلک ګرځي چې څوک اکاونټنټ نشته مونږ سره چې کار وکړي څوک مزدور نشته چې مونږ سره کار وکړي د څنګه چې په فیصل آباد کې په دې هغه کې ما لیدلي دي واړه واړه پوسټر لګېدلي که نه چې ضرورت دی ضرورت دی ضرورت دی ضرورت برای دې ضرورت برای دې ضرورت برای دې هره کوڅه کې دا لګېدلي
نو اغلتا کار ډیر دی او کارکونکي کم دي. داسې به د پښتونخوا وطن کې کار به ډېري کارکونکي به کم. مونږه پښتونخوا وطن کې د دې فروټو نه د جوسو کارخانې جوړولی شو ډېر په اسانه. هغې دپاره هم د انرژي ضرورت دی. انرژي ټوله مونږ سره شته او ارزانه انرژي. ارزانه مطلب چې دی دا بجلی جوړوي په پټرولو نو هغه د 25 روپیا یونټ جوړوي. مونږ چې دا کوم بجلی په اوبو جوړو دې لپاره د پټرول او د کولی ضرورت نه پیښیږي په 1 روپیا یونټ جوړو نو مونږ په 10 روپیا یونټ مثلا خرڅو نو دا ټول راتلی شي سرمایه‌کارو دلته سرمایه کولی. اوس خو دا صورتحال چې سرمایه‌کاري تښتي دا سرمایه‌کاري به راځي. نو مونږ د جوسو کارخانې مونږ د سرمنو کارخانې جوړولی شو. مونږ د فرنیچر یو ډېر اعلی کارخانې چې دا اټلیجا فرنیچر باندې مشهور دی دا چینوټ فرنیچر باندې مشهور دی نو پښتونخوا فرنیچر باندې مشهوري کېدی شي. او داسې تاسو ځئ سپلو خو تاسو ته وایي چې مخکې نو یو بنیاد موجود دی د سپلو ډېر لوی کارخانه د کپړو فرنیچر دا سلامپور نه مونږ مانچسټر جوړولی شو که نه شو جوړولی. مانچسټر کې نور څه چل دی خو هنر دی کډی او هنر و که نه نو هغه کډی او هنر په سلامپور کې شته که نشته. پرون ماته یو مشر هغلته وایي چې 6.5 کډی دي داسې کم نه 6.5 کارخانې دي. دا 6.5 کارخانې که مونږ د سلامپور کې آبادې کړي نو هغې دپاره مو تجارتي لارې ولټولې نو هغې نه څه کولی شو مونږ هغه بیخي د ټولې دنیا کې او دا کمې لارې چې ما تاسو ته یادې کړي په دې درآمد برآمد کېدی شي تجارت کېدی شي. نو دې نه مونږ پیداواري عمل شروع کولی شو او هغې نه ګټه پورته کولی شو چې روزګار دومره ډېري چې څوک هغې نه بېروزګاره پاتې نه شي بې وزله پاتې نه شي بې څوکه پاتې نه شي بې کوره پاتې نه شي بې سپلو پاتې نه شي بې ډوډۍ پاتې نه شي. دا ټول وطن دې سره آبادېدی شي. یا دې سره یو بل کار تاسو کولی شي چې څنګه انرژي ضرورت دی نو داسې د هنر هم ضرورت دی. نو د هنر دپاره مونږه بیا سکولونه ووکیشنل انسټیټیوټس ټیکنیکل انسټیټیوټس نو دلته مونږ که یو ټیکنیکل انسټیټیوټ چېرته جوړ کړو پیتام په شکل کې بیا هغې باندې چې څوک راشي هغه تاسو ته ښه پته ده چې هغه بیا هغې نه څه جوړ کړي. بیا یو پولیټیکنیک جوړ کړو نه پولیټیکنیک نه څه جوړ کړي. دا د انډیا سافټویر په ټوله دنیا کې مشهور دی. دا به دا ځوانان پیژني. انډیا د سافټویر چې کوم پروډکشن دی هغه ډېر زیات مشهور دی په ټوله دنیا کې. دا هغلته آی ټي کالجونه دي. هغلته آی ټي کالجونو د هلکان چې فارغېږي نو هغې په خپله د آی ټي د سافټویر ډیولپمنټ پروګرامونه او سټارټ اپس او کمپنۍ په خپله خلاصوي. یو ماشوم یې خلاصوي. او اوس هم د ګوګل مشر د هغه آی ټي کالجونو نه وتی کس دی د انډیا که نه. نو داسې مونږ کولی شو چې هنرونه زیات کړو تعلیمونه زیات کړو او د هغې سره یو داسې صورتحال را پیدا شي چې مونږ هنر هم مونږ سره مثلا خام مال هم شته وسیله هم شته مونږ سره انرژي هم شته او مونږ سره هنر هم راشي نو بیا د پښتونخوا د ناروې جوړېدو نه او د جاپان جوړېدو نه څوک هم نشي سرولی. اوس درېیمه خبره زه دا کومه چې دې سره څه چل وشو دا مونږ ولې نه شو کولی یا دې سره چل اوس څه چل روان دی دې سره چل څه کړی دی. تاسو به ځای په ځای ګورئ یو ډېر منظمې منصوبې سره په نورو ملکونو کې د اثر او د نفوذ راوستو دپاره او د نظر قایمولو دپاره دلته ټوپکماری شروع ټوپکسالارۍ شروع شوې ټوپکماری شروع شوې ټریننګ کیمپونه شروع شو اف ام ریډیوګان خلاص شو دلته لټریچر داسې جوړ شو دلته ټي ویګان داسې راغه چې هغې وخت تر وخته انتهاګري دلته راوړه. اوس هم په کورمه کې جنګ روان دی. نو جنګ د ځمکې دی په 4 ورځونه یو بل ته توپې نیولي دي 2 قبیلو سره جنګ روان دی او هغه یو ظاهره خبره چې اثنا عشري دي مثلا سنین دي بل شیعګان دي نو فرقهیز جنګ هم دی جوړ شو. نو 4 ورځونه څوک ورنږدې کېږي نو ته وایې که هغلته دنیا روانه ده نه ډي سي شته نه ایس پي شته هېڅوک هم نشته نه ډي پي او شته 4 ورځونه خلک مري 4 ورځونه تاسو به کېدای شي اورېدلی هم نه ځکه چې دا خبر داسې نه یعنې دا خبر د دې نور ملک په مفاد کې نه دی نو خبر تاسو ته نه راځي. هلته فیصل آباد کې که چا هسې شپېلي مو واله نو تاسو ته په خبر راځي ځکه چې په ټي وي راځي مسلسل په موبایل هم ښکاري په ټي وي هم ښکاري. نو دلته بدمني په یو منظم شکل کې شروع نو هغې سره نور د سیمې کیسه مو تړلی شوه د دنیا کیسه مو تړلی شوه د بین الاقوامي قوتونو هم په هغې کې برخه واخېسته سیمه ییز قوتونو هم په هغې کې برخه واخېسته او بدمني جوړه شوه. دویم اوس دغه بدمنۍ دپاره
مسله هم دا خبره چې زه کوم نو دغه بدنامۍ دپاره خشاک څوک هم زمونږ دا ځوانان یې خشاک کړل خشاک هم بل ځای نه رانهوستو فیول هم دا کړ خشاک هم دا کړ دې نه خشاک جوړ کړ نو لکه د خشاک یو سوزول په دې اور کې د بدنامۍ په دې اور کې نو یو غاړې ته سرمایه‌کاري د بدنامۍ د وجې نه لاړه سرمایه لاړه بلې غاړې ته روزګار لاړ بلې غاړې ته اختیار لاړ ځکه اختیار هم ختم شي په دې کلي کې به مونږ نه شو ګرځېدی په دې چارباغ به چې زه راتېرېدم په رښتیا خبره دا ده ما چې خدای دې خیر وکړي دا خو صحرا غونډه کې ده دوکانونه بند او سري ماښام دوکانونه هم بند او خلک هم نشته که دلته څه پېښېږي نو بیا به سړی څه چل کوي که نه نو ما به ویل چې بس زه لکه ذکر به کوو بس خدای دې مومل شي که نه نو د خدای په اسره ژوند کوو پښتونخوا کې مونږ د خدای په اسره ژوند کوو یقین هم نه چې دا به تر مازدیګر مونږ ژوند وکړی شو که نه نو داسې به هم نه نو خشاک هم دا جوړ کړ دویم تاسو لږ سوچ وکئ او دې ته لږ غور وکئ داسې مودې نه مونږ دا محسوسوو د هغه وزیرستان نه راواله تر چتراله پورې چې تاسو راځئ په هر کلي کې به په سوونو ځوانان داسې ووینئ چې هغه به د آیس یا د پوډرو نشي نو د آیس او د پوډرو کارخانې دلته خلاصې د آیس او پوډر اسمان نه خو نه راغورځېږي که نه دا خو په دې لارو راځي که نه نو په دې لاره څوک ولاړ دي په دې دا ځای چې ورکوي دا دکانداري چې کوي یا دا کوم ځای کې چې خرڅېږي دا اسمان کې خو نه دی دا ځای که نه په دې چارباغ کې هم چېرته خرڅېږي اوس اسمان کې خو به نه خرڅېږي نو دا اسمان کې چې نه خرڅېږي هم په ځمکه خرڅېږي نو په ځمکه د چا حکومت په ځمکه د چا انتظامیه ده په ځمکه د چا ګورننس دی دا ګورننس دا نشولې پرېږدي د پښتونخوا په هر کلي کې هر حجرې ته تاسو لاړ شئ هر ځای کې تاسو وګورئ او هر مالت ته هر کوڅې ته چې تاسو ورشئ خیل ته چې تاسو ورشئ کندي ته ورشئ تاسو به وګورئ په سوونو ځوانان د آیس او د پوډرو د نشې نو ډېر منظم شکل کې دلته نشه خپره کړی او د نشې کاروبار خور کړی د هغه نشې کاروبار ځوانان نه صرف دا چې د هنر نه او د تعلیم نه او د فکر نه او د سیاست نه وایستل او د اختیار د مبارزې نه وایستل هغه د جون نه وایستل نو انگزایټي هر دریم کس دلته مریض شو د انگزایټي مریض شو د ډپریشن مریض شو دلته یو بل مافیا شروع شوه پرون موږ ته یو سایکاټریست ملګري خبره کوله وایي دا بیخي مافیا شروع شوه لکه ریهیبلیټیشن سنټر چې دي دا د مافیا کار کوي د مافیا په یعنې هغې هم کاروبار جوړ شو نو یو خو نشه راوستې شوه نشه جوړه کړې شوه د نشې کارخانې خلاصې کړې شوې نشې روړلې شوې نشو باندې خلک نشه ایز کړی شو ځوانان د ژوند نه بې تمې کړی شو بې امیده کړی شو او دلته د ځوانانو اکثریت د هر دریم ځوان داسې ښکاري لکه چې هر دریم ځوان د انگزایټي ښکار دی د ډپریشن ښکار دی د نفسیاتي مرض ښکار دی نو هغه به هنر څنګه حاصل ترلاسه کوي هغه به اختیار څنګه ترلاسه کوي هغه به سیاسي عمل کې څنګه برخه اخلي هغه به تعلیم کې څنګه برخه اخلي هغه نه به انجینیر څنګه جوړیږي او هغه نه به یو تخلیقکار او لیکوال څنګه جوړیږي په دې ځوانانو په دې سرمایه کامونه باندې نو کامونو سرمایه باندې گزار نو هغه د ملا تیرې مات کړ نو زمونږ د ملا تیر مونږ په ملا تیر مزل کولی اوس دا یقین چې د چا 15 ځوانان بچي وي سوچ کوي چې د 15 ځوانانو بچو کې به څو د کار ښي داسې سوچ کوي که نه کوي او د ده مستقبل به سي نو بیا زمونږ سره بل لار نه پاتې مونږ بیا ایجنټانو له څنګه انعام خان خبرو کو خدای دې سره ډېر ښه وکړي په رښتیا زه ډېر خوشحاله کړم مونږ روزانه په سوونو کیسونه داسې راځي بیا مونږ وایو چې دا مونږ څه چلو کوو بیا هغې څه کوي سره بله لار نه پلار یې د چا نه قرض والي ورور یې د چا نه قرض والي ترې د چا نه قرض والي ایجنټ ته لاړ شي هغه له 1 لک روپۍ 2 لک روپۍ 3 لک روپۍ ورکړي بیا کله ویزه وشي هغه بېکاره ویزه بیا هغه لاړ شي کار میلو شو نو کار هم داسې میلو شي چې هغه ظاهره خبر چې هغې کې نو هغه په عربو کې او په نور ملکونو کې خپلې ځوانۍ په اوچ اور کې ضایع کړي ویې سوځوي خاورې 80 لکه خلک صرف په عربستان کې دي UAE او سعودي کې 80 لکه ځوانان پښتانه دا 80 لکه خلک دلته د کارخانو په شکل کې د هنر په شکل کې وای دا څومره لوی لښکر دی په دې وجه دنیا څنګه آباده وه چې دلته ټورنمنټونه هم وی او دلته مشاعرې هم وی او دلته سندریز ماښامونه هم وی او دلته رباب هم وی او دلته غونډې هم وی او دلته شاعري هم وی او دلته جرګه مرکه هم وی او دلته مشرانو سره ناست هم وی څومره نو
د نشهیي توکو په ذریعه ځوانان د ژوند نه وایستل، د ځوانان ټول بېلارې کړل، ټول خو نشم ویلی خو اکثریتي ځوانان بېلارې شول او بې اختیار هم شول. بیا درېیم تاسو وګورئ ځای په ځای ډېر عجیبه دنیا چې څومره په مخ کې ځي یا ماډرن ټکنالوژي څومره په مخ کې راځي، دا زمونږ حاجي صاحب او دا ټول ملګري د ډېر وخت نه بهر ملکونو کې دي، دې ته ښه پته ده چې څومره ټکنالوژي په مخ کې ځي، خلک هغه ټکنالوژۍ سره راغونډېږي او لږ ریاست مضبوطېږي، لږ ریاستي ادارې مضبوطېږي، لږ عدالت ښه کار شروع کړي، لږ چېرته پولیس ښه کار شروع کړي، لږ چېرته انتظامیه ډي سي مي سي ښه کار شروع کړي، د هغې سره انتظام لږ برابري، خلک لږ په اطمینان سره مزدوري کوي، بیا کور ته راځي او لږ په اطمینان د بجلی نظام برابري، د دې نظام برابري. دلته قبایلیت شروع نو چې کوم ځای قبایلیت نو هلته هم قبایلیت شروع نو د سوات کې کله قبایلیت نو دلته هم قبایلیت شروع شو، د خیلونو په بنیاد سیاست، نو د خیلونو په بنیاد کیسه، نو د خیلونو په بنیاد جرګې، نو د خیلونو په بنیاد کیسه. ما ته چې ووایه بل وایي چې په دغه کې د میادم بعضې ملګرو زه هغه خیل نوم نه علمه وایي چې چا جرګې وکړه چې پلاني خیل باندې به ځمکه نه خرڅوو. ما دا یعنې دا دی ریټرابلایزیشن، یعنې دا قبایلیت دوباره راولي. بل ورځ په دغه کې جرګه چا وکړه خیبر کې جرګه وکړه، بیا دستخطونه وکړه چې په واده کې به موسیقي نه، په واده کې به موسیقي نه، نو موسیقي ته ناچ ګانه وي او فحاشي وي، نو هغې سره داسې یو مازه د سړي دغه کړي. وروره په دې پښتون وطن کې په دې پښتون کې تاسو ما ته وایي چې کم واده بې خوشحالۍ تېر شوی دی او کم واده چې بې خوشحالۍ تېر شي هغه څنګه وادي، او کله په دې چا اعتراض کوي، چا په اعتراض کله کړی دی نو هغه اسلام نو، هغه وخت اسلام نو، هغه وخت مسلمانان نو، که دا اسلام اوس نافظ شو یا دا اوس نازل شو نو دا څه کوي؟ دا دوباره قبایلیت شروع کوي. دې سره د مذهب سره تعلق نشته، دا قبایلیت دی، د قبایلیت شروع کوي. نو په دغه کې 55 آئیني ترمیم پاس شوی دی، نوي ضلعې ټولې پښتونخوا سره ضم شوي دي، د هغې باوجود دې کوشش کوي چې څنګه تدافع وکړي. نو دا د قبایلیت اوس هم ما څنګه چې تاسو ته ووایې د لطیف افریدی زموږ ډېر ښه مشر و، ډېر ښه استاد و، دا په قبایلي دښمنۍ کې لاړ. اوس قبایلي دښمني مخکې نه موجودي، څوک ورته تلې ورته کړي ډېر په اسانه کیسه د افتخار شاه دي دوالم راغلي، ماسوطن دوالم راغلي، او د دې ټول پښتونخوا وطن څومره خلک خفه شوي په قبایلیت خو که نه. اوس زمونږ یو ملګری و هغلته په دغه کې په سالار و په کویټه کې، همدې دښمنۍ کې لاړو، ظاهر شاه دومره په دې دښمنۍ کې لاړ. دا دښمنۍ د صوابۍ غونډه کې یو ډېر تعلیم یافته او یو ډېر ماډرن ورته ته ویلی شي ضلع د پښتونخوا، هغه په دښمنو کې اخته کړه. نو لږ به د پښتانه پوهان، پښتانه ځوانان، پښتانه تعلیم یافته خلک، پښتانه صحافین، پښتانه پروفیسران، پښتانه لیکوالان، لږ به دوی هم په دې ذمواري لري چې دا دوباره قبایلیت چا شروع کړه، دا کوم ځای نه راغی، دا کوم شکل کې راغی. دا سوات خو ډېر ماډرن شی و که نه، ډېر یو جدید تصور یې لره، کیسه یې لرله. اوس زه د دې دغه نه یم لکه چې دا ووایم یا په دغه حساب باندې که نه چې کالي والا مثلا د کپړو دا خو د کلتور خبره ده، خو په دې سوات کې خو شټلکاک نه و. تاسو ته ښه پته، تاسو د سوات کې سپین څادر په 400 کې هم شټلکاک نه و، په مردان کې هم شټلکاک نه و، صوابۍ کې هم شټلکاک نه و. شټلکاک د پېښور په شاوخوا علاقو کې و، مخکې نه و. نو هغه خو سړی انډرسټینډ کولی شي، خو سوات کې شټلکاک کوم ځای نه راغی، د چا راوستی نو خو راوستی شي. دا چې قبایلیت راوسته، نو تاسو سوچ کوئ قبایلیت څنګه راوسته. نو ما ته مثال په طور وایي چې شټلکاک یې راوسته کړه، نو هغه یې ثواب سره وتړی. دا مخکې چې زما مور مثلا شټلکاک نه په سر وړو، نو هغې ګناه کوله. د عمران علي صاحب مور په شټلکاک پېژندو هم نه شاید نه به یې اوچته لیدلی، نو هغې ګناه کوله. لکه یو ډېر ناروا خبره نه ده چې لکه دې وطن کې دا کیسه مشهوره شوه، دا خبره مشهور. نو قبایلیت په ذریعه قبایلیت شروع به یو څلورم شی شروع که، هر یو سړي نه مفتي جوړ شي. په دې لاره چې روانې زه وایم د پښتونخوا وطن کې خو داسې ده چې درې څلور خلک بلا ډېر شوي دي. یو خو دا مفتین بلا ډېر شوي دي، هر سړی به فتوا درکړي، هر سړی به در باندې فتوا، هلکه دا دغه دې داسې، هلکه دا خو ښه نه دي، هلکه دا بدي، هلکه دا بدي، هلکه دا بدي، هلکه دا بدي، هلکه دا بدي. دا بدي 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 د کوم ځای نه راغلل؟
دا چا راوړل؟ دا په کوم شکل کې راغه؟ هلکه حجره کې ناسته بدي، هلکه میوزیک اورېدل بد، هلکه شاعري کول بدي، هلکه ګرځېدل بدي، هلکه د سیند غاړې ته تلل بدي، هلکه ښکار کول بدي، هلکه ټورنمنټ کول بدي، هلکه لوبې کول بدي، هلکه هر څه بدي، هر څه بدي 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 بدي. نو یو مفتیان ډېر شوي دي، یو ډاکټران ډېر شوي دي چې وایي پسند مې درد دی کنار سړی به درته وایي پلانې دوايي وخوره، ډنګړی دوايي وخوره. وایو دغه استاد زما استاد ما نو استادان بلا ډېر شوي دي چې وایي چې حجره کې یا چېرته یو ځای کې غونډه کې وایي که نه چې بچی کوم سکول کې داخل کړم که نه، نو بس دومره ډېر تجویزونه به راشي. نو هر سړی استاد دی، هر سړی ډاکټر دی، هر سړی مفتي دی. نو دا مفتیان د کوم ځای نه راغلل؟ دا چا راوستل؟ نو مذهبیت په ذریعه، مذهبیت په ذریعه راوستل. نو بد یو ښه یو بد یو ښه یو بد یو ښه په دې کې دنیا تقسیم کا. د یوازې خو بد نه، دا دنیا اصل یو ډېر ښکلی شی دی، ژوند یو ډېر ښکلی شی دی، یو ډېر هغه غني خان وایي که نه نه منم یاره مرګ انجام د هستی نه دی، خلاصېدل شراب په جام کې اختتام د مستی نه دی. ژوند خو مستی ده، مینه ده، ورورولي ده، ناسته ده، پاسته ده، خوږوالی دی، تګ راتګ دی. دا خو بیخي په یو بل سره عشق دی. انسانان یو بل سره عشق دی، مینه خو عشق دی، ژوند خو عشق دی، ژوند خو مینه ده، ژوند خو ورورولي ده، ژوند خو ناسته پاسته ده. نو دا ژوند دې څنګه د نفرت ښکار کړ؟ په کوم شکل کې نفرت ښکار کړ؟ نو دی به په دې جنګ کوي چې نه دا سپینه ټوپۍ ده خو دې کې دا سپینوالی لږ کم ښکاري. نو اصل سپینوالی دا دی. دی به ورته داسې خبرې کوي. نو دی به ورته چې نه دا کالر چې دی نو دا اصل کالر خو داسې بل شان پکار دی که نه. اوس دلته سوچ کوم دا خو په عربو کې ډېر وخت نه اوسېږي، زه په دې سوچ کوم چې د عربو چېرته داسې د جامو جوړولو څه طریقه وه، څه نظام یې و، دغه خپل یو څادر و، یو دغه و، یو کیسه خپل ځای موجود و. نو هغې کې د کالرو شته او نشتوالی کوم ځای نه راغی، یا هغې کې د سپلو دغه کوم ځای نه راغی. نو دا یې څنګه عجیبه طریقې سره ده. نو دا مذهبیت یو ډېر جهلي مذهبیت یې د دې مذهب سره څه تعلق نشته، د دې اسلام سره څه تعلق نشته. چې ورته وایې چې ښه دا کوم کتاب کې دی؟ وایي حدیث کې دی. نو زه یم کوم ځای چېرته د حدیث کتابونه دي که نه، نو که یو نوم دله درځي وایي نه نو خو یې نه راځي. زه یم دا موبایل دی په دې کې دا ګوګل دی په دې کار سره راوځي په دې کې راته راوباسه. نه وایي اورېدلي مې دي. وایم چا نه دې اورېدلي دي؟ نو دا هم ورته نه دي چې چا نه مې اورېدلي. نو اخره کې فیسبوک باندې دي. زه یم دا فیسبوک د حدیثو کوم کتاب دی؟ لکه سیاست خو ما نوم اورېدلی دی خو دا مې نه اورېدلی. نو دی ورته د فیسبوک حوالو نه مذهب ثابت دی، دی ورته ټیک ټاک حوالو نه مذهب ثابت دی، دی ورته ټویټر حوالو نه مذهب ثابت دی. نو دا هر یو کس یې د مذهبیت ښکار که په کور کې دننه دا صورتحال رواني، کور نه بهر هم نو مذهبیت ښکار شي. اوس عرض مې دا کولو چې د انتهاګرۍ، د قبایلیت، د نشهیي توکو او د جعلي مذهبیت په ذریعه مونږه د هغه وسایل چې کوم نه مونږه ګټه پورته کولی شوه، کوم نه مونږه پلانټس او فیکټرۍ شروع کولی شوې، انډسټرۍ شروع کولی شوې، کوم نه مونږه هنرونه ترلاسه کولی شو، کوم نه مونږه تجارتونه ترلاسه کولی شو، په هغه ذریعه دا مال اوس څومره منظم ښکاري چې ته ورته سوچ کوې بظاهره خو منظم نه ښکاري، خو چې ورته سوچ کوې څومره منظم شکل، څومره کمال یې کړی هسې په دې کې، په دې شیطانتو، په دې روانولو، په دې تباهۍ کې څومره کمال کړی دی چې سر ته نه شي څوتلی پښتانه. یعنې دومره شتمن قام، دومره د سیند په غاړې تږی پاتې کړی دی او دومره په کمال او په هنر یې تږی پاتې کړی دی چې اوس هم ورته سلوټ کوي، اوس هم لکه بد نه وایي ښه وایي. کول څه پکار دی؟ دا اخري خبره زه کوم، کول څه پکار دی؟ ستړي شوي خو نه یي که نه؟ که ستړي شوي نو ګورې لکه څه مسله نشته. او ما خو درته ووایه چې ما لپاره خو دا بیخي ایر کنډیشن دی او تاسو هم لکه د پېښور مزهوالی یي. په داسې سوچ کې پېښور ته لاړ شي چې په ډبېره کې ناست وي که نه، لکه چېرته خولې مهران صاحب هم داسې چې د ماڼه هم ډېر ښه موسم یې ځي. کول څه پکار دي؟ کول دا پکار دي چې قامي سیاست سره ملګري شو. کول دا پکار دي چې د باچا خان بابا د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل ملګري شو. کول دا پکار دي چې د جنگ خلاف نظریې سره ملګري شو، د ترهګرۍ خلاف نظریې سره ملګري شو، د تشدد خلاف نظریې سره ملګري شو.
کول دا پکار دي چې د خپلو وسیلو باندې په خپله خاوره د خپل اختیار د سیاست ملګري شو، خپله خاوره د خپل اختیار د سیاست ملګري شو. کول دا پکار دي چې د خپل ګوند د سماجی انصاف د منصفانه ټولنې چې د ښځې او نر پکې برابري، ځوان او کچ پکې ني، د هنرونو په حساب خلک د سماج نه ویستلی کېږي، د نسلونو په حساب خلک د سماج نه ویستلی کېږي، ټول انسانان پکې برابري، طبقات پکې ني، طبقاتي مساواتي. دغه نظریې سره ملګري شو. نو چې دغه نظریې سره ملګري شو، دغه فکر سره ملګري شو او دې فکر سره ملګري شو چې ټول وطن کې مونږه تجارتي تعلقات او د ګاونډي ملکونو سره تعلقات او د ټولو ملکونو ترمنځ د جنگ په ځای مونږه د خبرو اترو په ذریعه د تنازعاتو د حل نظریې سره ملګري شو، فکر سره ملګري شو چې ټوله دنیا کې امن غواړو، ټوله دنیا کې ورورولي غواړو، ټوله دنیا کې مینه غواړو، ټوله دنیا کې تجارت غواړو. چې دې سره ملګري شو نو بیا به هغه نمایندگان لیږو، کوم نمایندگان چې د دې نظریې خاوندان، کوم نمایندگان چې د دې ګوند سره تعلق لري، کوم نمایندگان چې دې تحریک سره تعلق لري، نو هغه یو دی، هغه لاټین. اوس دا موږ منو که نه منو؟ تاسو په ذهن کې دا وایي چې د دومره علمي او دومره پلانې نو خبره د لاټین ته راوسته، نو خبره هم د لاټین ده. تاسو وکتل چې عمده ګوند عوامي نیشنل پارټي د خدای خدمتګار تحریک تسلسل دا چې اختیار ته راغی، دا چې لږ اختیار یې ترلاسه کړ 2008 کې، نو عیني ترمیم یې وکړ، خود مختاري درته راوړه، د بجلی خالص منافع راوړه، د پیټرول رایلټي راوړه، د ګیس رایلټي راوړه، د تماکو د سیس رایلټي راوړه، د کویلې رایلټي راوړه، د ځنګلاتو رایلټي راوړه، NFC ایوارډ یې راوړه، یونیورسټۍ خلاصې کړي، کالجونه خلاص کړه، سوونو سکولونه خلاص کړه. ما خیال چې صرف د سوات کې د 1400 سکولونو رینوویشن شوی. په نوي ضلعو کې پښتونخوا کې او په سوات کې په خصوصي توګه 450 سکولونه خلاص شوي، 80 نوي ډیګري کالجونه خلاص شوي، 280 د جنکو ډیګري کالجونه خلاص شوي، او د دې BHUs خو حساب کتاب نشته. ما چاته ویل بل ورځ، ما ویل که ته ګورې چې د عوامي نیشنل پارټۍ څه کړي دي، نو ته دا وکړه چې د دې دغه نه شروع کړه، د لنډاکي نه شروع کړه او تر کالامه پورې ځه، چې کوم د هسپتال نوی بلډینګ درته ښکاري د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړي، چې کوم نوی سکول درته ښکاري د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړي، چې کوم نوی کالج درته ښکاري د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړي، چې کوم یونیورسټي درته ښکاري د عوامي نیشنل پارټۍ جوړ کړي. دا ستاسو خوا کې دا یونیورسټي، ستاسو خوا کې دا یونیورسټي د دې لپاره عوامي نیشنل پارټۍ د رایلټي د انډومنټ فنډ هم ایښی و، انډومنټ فنډ هم غیب شو، وی خوړ، په اربونو روپۍ وخوړې، په دې سیند دپاره چې کوم فنډ منظور شوی و اربونو روپۍ په هغې کې وخوړې. او دا دلته به خلک تاسو یې پېژنئ، هغه خلکو به په سکوټر به ګرځېده، په ویسپا سکوټر به ګرځېده که نه. هغې اوس په اسلام آباد کې په 450 ایکړ ځمکه لري او داسې کورونه جوړوي، تاسو ښه پېژنئ، داسې کورونه جوړوي چې داسې کورونه څوک په دغه کې هم نشي جوړولی، په ناروې کې هم نشي جوړولی، داسې کورونه جوړوي. دا پیسې د کوم ځای نه راغلي؟ دا چا دا په کوم شکل کې راغی؟ دی د کومې کارخانې نه را جوړي؟ عرض مې دا کولو چې دی د قومي سیاست دې تحریک سره به ودرېدل غواړي، نو چې دې تحریک سره ودرېږو نو څه به کوو؟ نو تنظیم به کوو، تنظیم به کوو. نو عوامي نیشنل پارټۍ کې بنیادي تنظیمونه دي، ګورلي څه شو؟ بنیادي تنظیمونه دي او ذیلي تنظیمونه. ذیلي تنظیمونه څه دي؟ پښتون سټوډنټ فیډریشن دی، نو باید چې چارباغ کې پښتون سټوډنټ فیډریشن فعال وي. ملګري استادان دي، باید چې هغه فعال وي. ملګري لیکوالان فعال وي، ملګري ډاکټران، ملګري دلته به وکیلان ډاکټران ټول وي که نه، نو هغه که فرض که ستا بنیادي تنظیم ته نشي راتلی، تو یې ملګري ډاکټران سره شامل. استاد دی، سرکاري نوکري ده، پارټۍ سیاست نشي کولی، ملګري استادان سره شامل. سټوډنټ دی، د پارټۍ عہده نشي اخیستی، PSF پښتون سټوډنټ فیډریشن کې شامل شي. او دا بنیادي تنظیمونه او ډانچه ودرول دي. اوس ممبرسازي هم شروع کېږي، ممبرسازي شروع کېږي. تاسو به دا مهرباني وکړئ چې کوم ستاسو د ضلعي الیکشن کمیشن دی، بیا تحصیلونو کمیټه تاسو جوړې کړي، بیا د ویلیج کونسل کمیټه جوړې کړي، نو ښه په ایماندارۍ د ټول وطن کې چې
چې څومره خلک په دې د خپلې خاورې خپل اختیار په سیاست یقین ساتي هغه ټول ممبران کې کور ته ورشي ځای په ځای ته ورشي وایي کې دا کوشش وکړي چې هغې کې زنان هم تاسو ممبران وي مېرمنې ممبران وي ځوانان هم وي مشران هم وي او هغې کې صرف د خپل عهدې دپاره کار ونه کوي هغې کې بیخي د پاټۍ د تنظیمي ډانچې دپاره کار وکړي نو چې هغه کوو نو څه به کوو نو بیا چې دې دا تنظیم کوو نو تنظیم نه علاوه به څه کوو نو ځوانانو سره به غونډې کوو نو استادانو سره به غونډې کوو نو لیکوالانو سره څومره موده به شوي چې چاپاک کې مشاعره نه شوي یاد به درته نی که نه چې په اخري ځل مشاعره شوي یاد به درته نی نو دا مشاعرې به څوک کوي ګورلي صاحب دا به هغه خلک چې دا نشو کاروبار راوړی دی یا دا بدمني راوړې ده یا ترهګري راوړې ده که دا مونږ کوو څومره لیکوالان وي په دې چارباغ تحصیل کې ما خیال دی پښتونخوا وطن کې خو هر دریم سړی شاعر دی هر دریم سړی لیکوال دی هغه راغونډول پکار دي که نه دي پکار هغه پوهان به څوک راغونډوي او مو تا راغونډوي وایي پسې به ورځو کینو به ورسره مینت به ورته کوو جولی به ورته غوړو او دا ټوله خبره ورته کوو به ټوله خبره به کوو بیا مونږ طالب علمانو سره پکار چې میټینګونه کوو د هغې مسلې وي بیا مونږ ځوانانو سره کوو کم از کم ټورنمنټ خو کولی شو میاشته کې وپېره یو میچ خو کولی شو میاشته کې وپېره مونږ مشرانو ته ورتلی شو هغې سره جرګې مرکې کولی شو داسې خواږه خواږه مشران ځان سره کوي خواږه خواږه مشرانو ته کښېني یا ته یقین ویم که دې نه انکار وکړی شي نو قامي سیاست نو مونږ سټډي سرکل کولی شو نو دا اوس مثلا زه میران صاحب نو مونږ عمران علي صاحب ته خواست وکړو چې د ملګرو سره کینو نو پکار دا دی چې تاسو ټول د دې تحصیل په سطح ګورلي صاحب داسې یو ترتیب جوړ کړئ چې هره میاشته کې تاسو راغونډېږئ سړی هم پېژني چې څوک راغوښتل دي په کوم موضوع راغوښتل دي دا لس پنځلس شل دېرش څلوېښت پنځه څلوېښت نن مو دلته وکړه سبا بل ځای کې وکړئ بل ورځ بل ځای کې وکړئ بل ورځ بل ځای کې وکړئ نو لږ به دا خبره د قام خبره د وطن خبره د اختیار خبره د امن خبره د مینې خبره د عدم تشدد خبره د انصاف خبره د سماجي انصاف خبره دا به د خلکو غوږونو ته رسي نو هغې دپاره مونږ بیا بل کار هم کوو سوشل میډیا هم استعمالوو هر چا سره موبایل شته هغه دې باید چې موبایل هم استعمال کړي بیا د سوشل میډیا کې د پارټۍ دا پیج دی فیسبوک پیج هم لري ټویټر باندې د هغې هینډل شته نو باید چې د پارټۍ دا باندې څه راځي هغه مونږ شیر کوو دا زموږ نور ملګرو هم کړي دا بي ټي ایل دي ملګرو مهران وزیر صاحب د خپل غاړې نه کړی دی دا د پارټۍ ملګري خو ځای په ځای په مختلفو شکلونو کې خپل کار هم کړی دی نو خپل کار لپاره تاسو ګوري هغه لټوئ چې کوم پیج دی او کوم ځای دی خو دا د پارټۍ پیج خو ډېر واضح دی دا خو تاسو روزانه باید چې ګوري او دا شیر کوئ هم هغې باندې مشرانو ته کړونه راځي د ولي خان ته کړونه راځي امن ټي وي باندې راځي دا هم د فیسبوک پیج دی د ولي خان ته کړونه راځي د مشر اسفندیار والي خان ته کړونه راځي د ایمل خان ته کړونه راځي د بابک صاحب ته کړونه د میا صاحب ته کړونه حیدر خان ته کړونه نه د باچا خان ته کړونه نه دا شیر کوي دا خلکو ته رسوي چې خلک دې خبرې نه خبرېږي نو زه ستاسو یو پېره زیات مننه کوم ډېر زیاته بلکې مننه کوم چې تاسو ډېر په احترام په دې بې بجلی موسم کې کېناستئ خو څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویل تاسو باندې خفه ځکه نه یم چې زه خو بیخي ډېر خوشحاله یم خوشحاله یو خو په دې یم چې تاسو ناست وئ دویم په دې دویمه چې لږ به راته د پېښور پته هم لګېدلي چې د پېښور نه څه وکېږي نو ما دا لومړۍ خبره دا وکړه چې پښتونخوا کې څومره وسیلې دي هغې څومره ګټې دي دویمه خبره چې ګټې مونږ ته څنګه پورته کولی شو درېیمه خبره مې دا وکړه چې د هغې د اختیار اخیستو دپاره دلته څه وکړی شو او څلورمه خبره مې دا وکړه چې قامي سیاست سره ودرېږو نو دا اخیري خبره زه کومه چې دا قامي پارټي دا د خپلې خاورې پارټي دا د خپلې خاورې تحریک دا خپل سیاست او خپله پارټي چې کله اختیار ته راشي نو تاسو به وګورئ چې په دې ټول وطن کې به مونږ څومره د NFC ایوارډ راوستی دا به عملي کوو نو چې مخکې مو 9 یونیورسټۍ جوړې کړې وې دا به په هر ډسټرکټ کې او په هر تحصیل کې یونیورسټۍ جوړه دا د دغه په شان د سلامپور په شان او دا د چارباغ په شان او دا چارسدي په شان چې څومره هنري ځایونه دي او څومره پورې د سرمنې هنر او د لرګي هنر او د کپړې هنر دی دې نه به مانچسټر او فیصل آباد یې جوړو دې نه به مانچسټر یې جوړو او موږ به دا یقیني کوو چې دا څومره اختیار د بجلی د رایلټي په شکل کې د خالص منافع شکل کې د ګیس د رایلټي په شکل کې د تماکو د سس په شکل کې د پټرولو د رایلټي په شکل کې موږ ته راکړی شوی دی دا عیني طور باندې منلی شوی دی دا موږ والو او د دې
سیندونو باندې 50,000 میگاواټه بجلی جوړه کړو چې د پښتونخوا وطن په هر ځای کې کارخانې ولګي، په هر ځای کې هنر زیات شي، په هر ځای کې رورالي زیاته شي، په هر ځای کې خوشحالي راشي، بېروزګاري ختمه شي، ګراني راکوزه کړو، خلکو سره وسیلې زیاتې شي. او موږ به دا یقیني کوو چې د ټول وطن کې ګیر چاپېره دا څومره سیمه چې ده دې ته تجارتي لارې خلاصې شي. او دا تجارتي لارې چې خلاصې شي نو دلته تجارت کیږي، د دې ځینې خلک تر اټلي پورې او تر یورپ او ترکیې پورې رسي، دغه ځینې خلک راځي او دلته دا ټول وطن. اوس پرون ما یو ځای کې خبره وکړه، اچانک مې ذهن ته راغله چې دا د باچا خان مزار په جلال آباد کې، د باچا خان مزار په جلال آباد کې دا به یو قسمه د پل کردار ادا کوي چې د بدخشان نه ګاډي را رواني، ټرک را رواني او په هغې یا د یوکراین نه او په هغې یا د بل ځای نه یا د بل ځای نه یا د روس نه را رواني یا د ایران نه رواني او په هغې د باچا خان تصویري، په هغه ټرک د باچا خان تصویري، ټوله دنیا به دا وایي چې دا دم تشدد ګاډی دی په دې ګزار. په جلال آباد کې د باچا خان مزار دا د ټول سیمه کې د امن علامت دی. دا ټول لارې ګودرې به خلاصو. د دې ملک مضبوطي هم په دې کې ده چې قانون دلته مساوي وي، د قانون اختیار وي، قانون سره اختیار وي، نو دا ملک به مضبوط وي، د ملک هم به دمني، د ملک هم معیشت ښه وي، د ملک دا ریزرو هم نه ختمېږي، دی باندې به قرضې هم نه راځي. نو دا موږ د دې ملک د مضبوطۍ خبره هم کوو که دې پوهېږي. او که دې وایي چې نه زموږ د مضبوطي نه خو تاسو هم تباه کوو، نو دا ورسره خپل اختیار ورته نه پرېږدو، د خپل بچي نوړی ورته نه پرېږدو. دا په هر شکل کې رالو، د دې دپاره په هر قرباني وي دا به کوو سهار نه تر ماښامه پورې. که وینې نشو تویولی خولې خو به تویوو. دا خپلې خپې لرو، دا خپې لرو، دا ژبه لرو، دا لاس خپې لرو، دا خپې به م نه ودرېږي، دا ژبه م نه ودرېږي. دا راسره لوزه کوي ځوانانو، خصوصا مشران خو کوي خو ځوانان راسره لوز وکوي، لاس اوچت کوي چې نه به په خپو ستړي کېږئ نه په ژبه ستړي کېږئ. دا او هر کور، هر کلي، هر کوڅې ته به ځو او چې دا ګوند او دا تحریک اختیار کې راشي نو بیا به که خیر دا ټول اختیار دی وطن کې شیندو، دی وطن کې به ویشو، مینه به یې، امن به یې، سندرې به یې، خوشحالي به یې. ډېره مننه کوم، ډېر ښه.